ځانګړې مرکه اتحاد په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. هر پنجشنبه له زابل ملي رادیو څخه ځانګړې مرکه. د ستر واکدار په ستر او پاکنامه د زابل د ملي رادیو قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله یاست. دوستانو، نن پنجشنبه د تاسو ځانګړې مرکه له زابل ملي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه پر 105.2 FM څخه اورئ. په مرکه کې راسره میلمه د زابل ولایت امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اوریدلو ریاست رئیس محترم خلیفه مولوي محمد ابراهیم جاوید دی، او موضوع مو هم د اړوند ادارې فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. زه محمد نعیم ستوری یم. جناب خلیفه صاحب، ستړي مسئ، سټوډیو ته بخیر راغلاست. کور مو ودان چې سټوډیو ته راغلاست. خیر است، تاسو ستړي مسئ. الله دې تاسو ته عذر درکړي چې موږ ته مو وخت راکړی او موږ ته مو په دغه ستاسو د زموږ د فعالیتونو په هکله باندې موږ ته وخت راکړی، د زموږ غږ تر خلکو پورې ورسوئ. مننه جناب خلیفه صاحب. راځئ په پیل کې دا راته ووایاست چې په دې وروستیو کې تاسو یو شمېر ولسوالیو ته هم سفرونه کړي ول. په ټوله کې ستاسو د ادارې اړوند فعالیتونه که په مختصر ډول باندې راته ذکر کړئ، د هغه وروسته په تفصیلي ډول باندې هم خبرې ورباندې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه واتباعه وانصار اهل بیت اجمعین. زموږ سفرونه چې دي ولسوالیو ته، هغه د خپلو کارو اړوند وو. زموږ چې نوی قانون د امیرالمؤمنین شیخ صاحب لخوا څخه توشیح شوی او دا قانون ټولو ادارو ته مثال موږ ته په لاس راکول شوی. د دغه قانون په رڼا کې موږ سفرونه وکړل د عامه پوهاوي په خاطر باندې ټول ولسوالیو ته، د مرکز په شمول مو ټول ولسوالۍ وکتې. هلته مو له خپلو د کوم د امر بالمعروف ملګري له هغو سره مو غونډې وکولې، او دا رقم له نظامي او ملکي مسؤلینو سره مو غونډې وکولې، او دا رقم له عوام مخلصینو او د علماو سره له دغو سره د عامه پوهاوي په خاطر باندې غونډې وکولې. په دې باره کې مو سفر وکړ. دا زموږ قانون چې هغه یو مهم قانون و، یو غټ قانون و، یو درون قانون و چې موږ د عامه پوهاوي په خاطر باندې ټول خلک ودې باندې پوه سي او ودې باندې خبر سي. نو په دې باره کې مو ټول ولسوالیو ته د مرکز په شمول سفرونه کړي دي. په مرکز کې هم له ډېر ځایو څخه لیدنې کړي دي او له خلکو سره مجلسونه کړي دي، غونډې مو کړي دي. په د عامه پوهاوي په خاطر باندې چې زموږ په قانون باندې خلکو څخه همکاري غوښتي چې د ټولو ګډ مسؤلیت ده زموږ د قانون د عامه پوهاوي په خاطر باندې چې خلکو د رسېدنې په خاطر باندې. په دې باره کې موږ ډېر کوششونه کړي دي او ډېر سفرونه هم کړي دي. هلته د خلکو لیوالتیا څنګه ول؟ خلکو څومره دغه ستاسو قوانینو ته غوږ نیوی او څومره یې په نظر کې نیول؟ ستوري صاحب، صحراو کې خو دا سیمې دي چې هغه تاسو خپله معلومېږي چې له وخته هغه د امارت خلک و، د امارت ملګري وو، د امارت سره معنوي کومکونه کول او دا رقم ته دغسې فزیکي کومکونه یې کول چې هر څه همکار دي له امارت سره. نو انشاءالله هغو هر قانون وروړي او هر قانون ورته کښېږدي او د قانون د عامه پوهاوي په خاطر باندې سر خلاص کړي. انشاءالله ټول فرهم کارو. موږ ته خلکو ډېرې ټینګې وعدې راکړې په ټولو غونډو کې، او دا رقم له مجاهدینو سره چې به کوم غونډه وه، دا رقم له ملکي مسؤلینو سره یا له ملکي سپین ږیرو سره یا دا رقم وکیل ګزارانو سره او له علماو سره، د مدارسو له مکاتبو له استادانو سره انشاءالله ټولو ډېرې ټینګې وعدې راکړې چې موږ در سره همکار یو. په خپل بخش کې په نور بخښونو کې موږ ستاسو د قانون د فرد تطبیق کوشش کوو. په دې وروستیو کې ستاسو سفرونه کوم ولسوالیو ته وو؟ اوس خو فلحال د مخکې مو څه ولسوالۍ سفر کړی وی، دا کوم مخکې قانون راغلی و ټول ولسوالۍ سفر وکوئ. دغه یو ولسوالۍ د مرکز په شمول 12 ولسوالۍ دي، له مرکز سوا یو ولسوالۍ په دې ولسوالۍ ته ټول سفرونه کړي دي اوس فلحال. صحیح ده. په مرکز کې څه پلان لرئ په دې برخه کې؟ مرکز کې خو تاسو به شاید خبر سوي یاست، د امیرالمؤمنین شیخ صاحب مبارک لخوا څخه یو مکتوب صادر شوی. په هغه مکتوب کې 15 ادارې تقریبا لیکلي وي، سرپرستی به والي صاحب کوله. په دغه د کوم ادارې چې وي د امر بالمعروف د قانون د تطبیق په خاطر باندې د ادارې شیخ صاحب لیکلي وي. بیا موږ په هغه کې کمیټې جوړې کړې، ټول سره کښېناستو، مجلس سرپرستی والي صاحب په سرپرستی کې مجلس وکوئ. بیا مو کمیټې جوړې کړې. نو هره کمیټې د خپل کار په مخ باندې واستئ. تقریبا هرې کمیټې ته 12 یا 15 ځایونه ورسېدو، ملکي ریاستونه، نظامي ځایونه، دا رقم ته نور ارګانونه. نو بیا هره کمیټه خپل ځای ته ورځي، خپل ریاست څخه لیدنه کوي او هغو ته د قانون د تطبیق کوشش کوي او د قانون د عامه پوهاوي په خاطر باندې سر خلاصوي. نو انشاءالله هغه د کمیټو کارونه چې پرون بحث باندې وکړو ډېر پای ته رسېدلي وو. د څو کمیټو داسې لږ ځایونه ورته فات وو. نو مرکز مو ټول انشاءالله کتلی دی، داسې نه دي فاتح چې موږ د
عامه پوهاوی چاته نه ورکړی، له خلکو سره نه لیدلي، یا نظامي او ملکي ادارو سره نه لیدلي. په دې باره کې موږ زیات زیار ایستلی ده، کوشش مو کړی ده، شپه ورځ مو یو کړې ده چې دغه د عامه پوهاوي په خاطر باندې د قانون د تطبیق لپاره مو کوشش کړی چې پر خلکو باندې په ښه طریقه، پر احسنه طریقه د قانون تطبیق شي. تاسو د احسن طریقې یادونه وکړه چې موږ قوانین او اصول په احسنه طریقه باندې تطبیقوو. دا په څه ډول باندې احسنه طریقه څه ډول ده؟ ستوري صاحب زموږ قانون چې د هغه خو داسې ډېر څه پکښې دي. اقامه د معرفاتو، ازاله د منکرات، دا یو غټ مسؤلیت ته زموږ او د خلکو مستند شکایتونه د هغو دپاره بیا خپل بل قانون لرو. زموږ د ریاست خو دغه دوه موضوعات مربوط دي. اوس موږ په ټولنه کې اقامه د معرفاتو راولو چې خلکو ته د لمنځو، د اودسو، مثال د حج، د زکات، د روزې یا د دین ټول احکام چې دي هغه د هر کند په احسنه طریقه ورته وایي. دا لپاره موږ خپلې مرحلې لرو. اوله مرحله، دومه مرحله، دریمه مرحله، مثال څلورمه مرحله. په دغو څلورو مرحلو کې موږ دوی ته خبره کوو، کښېنوو یې فلاله او فکاکا باندې چې مثال د خلک رزق متنفر نه سي، خلک رزق صحیح نه سي. چې دغه د خدای د دین قوانین دي دا پر دې باندې په یو ښه طریقه سره عملي کړو. مثال څوک مسجد ته نه راځي موږ خبره ورته وکړو، مثال په یو سمه طریقه سره. یو څوک له سره جماعت لمونځ نه کوي، مثال یو څوک بیا بل مشکل وي، مثال دا رکن په نورو شیانو باندې اخته وي. او بل ازاله د منکراتو، د خلک په منکرات باندې اخته وي. تاسو ته معلومیږي څوک سروز غږوي، څوک بل منکر، مختلف منکرات باندې خلک اخته وي. نو له هر منکر چې دا خلک راګرځي یو منکر باندې فیزنو چې دغه منکر چې دا دونه ناروا ده، دا رکن منکر ده، دونه ناروا ده. او دا اوس مثال سروز ده، اوس د سروز بدوالی موږ ته بیانوو چې مثال دغه سروز د دونه ناروا ده. یو څوک ژر خري ورته وایي دا دونه ناروا ده. یو څوک راولاړ شي په بل منکر باندې اخته هغه ورته بیانوو. د ده ذهنیت ورجوړ کړو، بیا نو له منکر څخه رامنع کړو. معروف کې هم دغه رکنته یو څوک په جومات سره لمونځ نه کوي، یو د جومات فضیلت، د تګ راتګ فضیلت، په جومات سره لمونځ اداینې فضیلت، دا رکنته چې هر معروف څوک نه عملي کوي، یو وار یې سر خلاصوو، هغه فضیلت ورته ذکر کوو په احسنه په ښه طریقه سره چې هغه سړی راجلب په خلک د ځان کې بس بیا خپل خبر ورته وکړو. مثلا د سروز په اړه باندې ستاسو اصول څه دي؟ بغیر له دې چې تاسو په احسنه طریقه باندې هغوی ته هغه وعظ و نصیحت وکړئ او د هغه په ګناه باندې یې پوه کړئ، ستاسو اصول څه دي؟ که څوک په بازار کې، په ښار کې سروز غږوي یا په موټرو کې سروز غږوي او تاسو ورباندې پیښیږئ، یا ستاسو محتسبین حضرات ورباندې پیښیږي، بیا به ستاسو عکس العمل څه وي او د دې لپاره مو اصول څه دي؟ زموږ اصول خو تاسو ټول ته معلوم دي چې دا قانون مو تاسو درکړی، په قانون کې زموږ اصول لیک دي چې په دې کې اوله دومه درېیمه مرحله ده چې مثال هغه مرحلې پای ته رسېږي. بیا که دا رکن ته مثال یو معروف چې هغه عملي کېږي نه چې هغه واجب وي، یا دا رکن ته یو منکر چې هغه باندې خلک عمل کړي چې هغه حرام وي، بیا دغه دپاره دا اصول لرو. مثال څلور ساعته د بند اصول لرو، درې شپې د بند اصول لرو. له هغه راوروسته بیا محاکمو ته سپارل، دا زموږ اصول دي، په هغه کې لیکلي دي، په قانون کې شته. جناب خلیفه صاحب، چون ستاسو د ریاست وظیفه دا ده چې ازاله د منکراتو او اقامه د معروفاتو، دغه اجباري نکاح دا هم په ازاله د منکراتو کې راځي؟ ستوري صاحب اجباري نکاح چې ده دا خو بیخي په دغو موضوعګانو کې راځي او زموږ مسؤلیت جوړېږي. تاسو خبر یاست موږ به ډېرې اجباري نکاحې فسخه کړې وي او لرې کړې به مې په ولایت کې څو ځایه داسې پېښې اوس یادوري کړو، نو خو وخت اخلي. نو دا رقم ته پېښې شته، تقریبا دا اوس له موږ سره په جریان کې 5 که 4 پېښې اوس هم په جریان کې راسره دي. نو دغسې ده، دا یو داسې کار ده چې د پلرونه د خپلو لوڼو غم نه کوي او دا رقم ته مثال راولاړېږي. دغه اجباري نکاح دا وي چې د پلار راولاړېږي، دغه لور یو چا ته ورکوي، بلاکې د هغې خوښ و که نه و خوښ، بس په زور باندې نکاح وتړي. هغه په دوو شیانو باندې یا خپل مفادات په ذهن کې نیولي یا د پیسو په خاطر باندې دغه نکاح دی کوي. نو ډېر موږ داسې ګریوان شوي چې بیا دا نکاح بنده کړی ده، پلار مو راغوښتی ده، دا اجباري نکاح. دوم دا پېښ شوی ده چې مثال یو یتیم وي، د چا په کور کې وي، هغه راولاړېږي، له هغې سره نه مشوره کړې وي، نه یې لیدلې وي، نه یې کتلې، نه یې ورته ویلي، پر خپل سر یې چا ته په نکاح باندې ورکړي مثال. نو دغه اجباري نکاح بیا هغه ناراضه وي، هغه راځي امر معروف امریت ته راځي، ریاست ته راځي. نو د دغو نکاحو موږ ډېر بندي کړي دي. خو یوه خبره په دې ځای کې دا د ستوري صاحب چې ده ته خلک ښه توجه وکوي، ځکه چې دغه څنګه چې راولاړېږي دغه زامن پر پلرونو باندې حق لري، د واده او د کوزدې دغه رقم دا لوڼې هم حق لري. دا لوڼې باید په دا رقم ته دم کې وانه چوي چې هغه د دې خوښه نه وي. په دې باندې موږ ډېر وخت خبره کړې ده چې دغه الله تعالی جل فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانکحوا ما طاب لكم. الله تعالی وایي هغه ښځې غواړي چې ستاسې خوښې وي. نو کوم وخت چې زموږ د زامنو ته کوزدې کوو مثال هېڅ له هغو سره نه مشوره وي، نه د هغو د خوښۍ وي، نه د بل وي، نه د بل وي. نو یوه مشکل خو دا په دې کې غټ ستونزې بیا رامخته کېږي. ستونزې به نو بیا تاسو ته معلومېږي، بیا په کور کې هم ستونزې په مصیبت باندې مخته یې درېیمه ورځ بیا طلاق ته مجبوره وي او بل پلرونه راولاړېږي دغه لوڼې ورکوي. اوس دا لور چې یو چا ته ورکړي مثال که زوی ته داسې بېکاره واده وکوي، خو زوی به راولاړ شي بله به وکړي، بله به وکړي، څلور به وکړي، څه تاوان کوي. او که دا رقم ته لور یو داسې چا ته ورکړي چې مثال
مثال هغه د لور خوښ نه وي کوف نه وي مثال برابر نه بیا نو په ډېر مشکلات مابین کې شته او کورني مشکلات بیا بیرته د طلاقو تر محاکمو پورې اوس له موږ سره یو موضوع جریان لري په دغه باره کې دا رقم تفیش سره سوي دي افلار هغه د لور یو چا ته ورکړی تقریبا 12 کاله کېږي 12 کاله اوس دغه سړی راولاړ سوی دی نه دا ښځه کوي نه پرېږدي اوس دا موضوع له موږ سره مثال جریان لري نو دا رقم ته پلرونه د خپلو مفاداتو دپاره یا د خپلو خواهشاتو دپاره یا د خپلو د رفو دپاره یا د بل څه دپاره پلرونه دا رقم ته کوي نو خلک به دې ته ښه متوجه شي د خپلو لوڼو غم وخوري هغه چا ته یې ورکړي چې د دوی خوښ وي دا ناروا نه ده د لور سره مشوره وشي لور دې کښېنول شي او دا رقم ته دې یا د مور په وجه یا د بل چا په دغه دې ورته وویل شي چې فلانکی ځای دې ورکومه ستا خوښه ده نه دې ده خوښه څنګه ده دا به خپل کیفیت خپل حالت ټول ورته بیان کړي اوس خو دا زمانه نه ده مثال اوس دا د ټلیفون او د واټساپ او د نیټ زمانه ده دا خبرې تر هر ځای پر زر سره رسېږي او هر چا ته خلک معلومیږي هم نو که دا رقم ته اوس په دغه نکاح وي مثال اجباري نکاح مطلق بند شي او ټول خلک له موږ سره فراهم کاري پدې کې وکوي او د پلرونو چې دا لوڼې ورکوي له لوڼو سره سم مشوره وکوي چې پلانکی ځای دې ورکوم خوښ ده که نه خوښ یو څه وخت مخکې یو سړي باندې یو چا مرکه کړې بیا د لور سره مشوره کوم که د هغې خوښ در کوم که نه در کوم نو دا ښه خبره وسه له لور سره مشوره وسي او که دا رقم په خپل سر باندې هغه په خبر نه وي تل دا رقم نکاح پېښ دي زموږ ستاسو په خلکو کې چې خلک په هر مملکتو کې دورې دلته لوڼې دلې دورې د نکاح سره کړي نو دا ډېر غټ موضوعات دي د تر د خلکو لخوا پاملرنه وشي انشاءالله زموږ ریاست وزارت امریتونه ټول څومره متوجه دي مثال چې هغه کومې نکاح اجباري نکاح دي هغه له بین زخوړي هغه بندوي هغه ته اجازه نه ورکوي درنو دوستانو په خبرونه کې راسره مېلمه د زابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اوریدو ریاست رئیس دی خبرونه تر پایه واورئ جناب خلیفه صاحب په زابل کې هم اجباري نکاح شته نوري که دغه یوازې یو دوه درې چې تاسو یادونه وکړم دغه دوه درې مثاله دي د دستور صاحب اجباري نکاح خامخا شته ځکه چې ما درته وویل په عموم کې مې خبره درته وکړه چې د پلرونو له لوڼو سره مشورې نشته بې مشورې یو ځای ورکوي مثل هغه سبب مشکلات باندې اخته وي په زابل کې خو اجباري نکاح شته خو زموږ ریاست اړوند چې کوم ولسوالیو کې امریتونه دا ټول شرطو متوجه دي چې د اجباري نکاح بند یې کړو منع کړو او د خلکو ذهنیت ور جوړ کړو او د عوامو ذهنیت جوړ شي د خلکو ذهنیت جوړ شي هغه که د علماو له لارې وي که د مساجدو له لارې وي چې په دې کې ټول خلک همکاري وکوي چې هر څوک مثال خپل زوی ته واده کوي د ده بې خوښې دي نه کوي هر څوک خپل لور کوي د لور بې خوښې دي ځای نه ورکوي نو انشاءالله بیا د مشکلات به هم په کور کې دفع وي د ستونزې به هم نه وي تقریبا ما درته ویل څو موضوعګانې له موږ سره په جریان کې دي چې هغه دا رقم سبب یې د فسخ د طلاق د مبارک طلاقونه به سره اخلي نو دا رقم زوی سره تریخ ته سره خراب ده هغه دا یو لور د پیسو دپاره پلار ورکړي وي یا د نورو مفاداتو دپاره ورکړي وي یا سپین ډېری سړی پر خپله لور باندې واده کړی مثال دا رقم ته مشکلات شته نو دا زابل کې د اجباري نکاح شته انشاءالله موږ یې دفع کوو مخه یې نسو خدای کول تر قدرت پر ډېر کوشش کوو انشاءالله مخه مو نیولې هم د تاسو صحنې شهیدان یاست صحیح ده ستاسو اصول د اجباري نکاح لپاره څه دي تاسو د نکاح سره فسخه کوئ تحقیقات ورباندې کوئ او تاسو بیا د محکمې ته محول کوئ موږ خو اجباري نکاح سوي هغه نکاح نه وي سوي موږ د ډېرو پیښو دغه سره مخ سوي یو چې نکاح سوي نه وي موږ باندې خبر سوي بیا هم هغه پر هغه ځای باندې فسخه کړې ده خو نکاح سوي نه وي نو هغه هم نکاح مې مخ بنده کړي مثلا خلک هم ته هم ذهنیت ور جوړ کړی وي د لور پلار ته هم ذهنیت ور جوړ کړی چې بس دغه ته بې نه ورکوي د ستا لور یې نه غواړي تقریبا داسې موضوعګانې چې لور په هغه ورځ باندې له کور هم تښتېدلي نارې وایي زه دا نه کوم مثال زموږ امیرتو ته راغلي دي نو دا خو موږ فسخه کړي دي او دا رقم کې چیرې نکاح سوي هغه بیا موږ محاکمو ته سپارو چې کوم وخت کې نکاح سوي مثال په زور باندې نکاح سوي بیا هغه کومه دوسیه چې هغه ټول موږ محاکمو ته سپارو محاکم په هغه باره کې بیا خپله پرېکړه کوي کور مودان دوستانو دوست لپاره هم یو لنډ ځان ته راځو له ځنډ وروسته مو بیا هم ملتیا وکړي ځانګړې مرکه اتحاد په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو هر پنجشنبه له زابل ملي رادیو څخه ځانګړې مرکه درنو دوستانو او محترم اوریدونکو بیا هم ستړي مسئ تاسو ځانګړې مرکه له ملي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اورئ په مرکه کې راسره دروند او محترم مېلمه د زابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اوریدلو ریاست رئیس دی د خپرونې پاته برخه هم واورئ جناب رئیس صاحب رابسو د ښځو سره د چلند موضوع ته دوستانو ته که دا واضح کړئ چې په کورنۍ کې باید د ښځو سره څنګه چلند وشي په ځانګړي ډول باندې د مېرمنې او خاوند ترمنځ باندې دا رابطه باید په کورنۍ کې څنګه وي ستوري صاحب دا رابطه چې ده دا خو یو مهمه رابطه ده ځکه چې ټول وخت کې کورنۍ کې چې کوم وخت کې چلند خراب شي بیا نو د کورنۍ اهمیت ټوله به یې نه ځخه ولاړ شي
نو خبرې د باندې راوځي، مثال د مشکلات د باندې سي، خلک ور باندې خبر سي، هغه د کور عزت ټول چې له خاور سره خاورې سي. نو دا رقم موضوعات چې داسې مثال کورنۍ کې چلند برابر نه وي، نو هغه موضوعات اوس ډېر اوج ته رسېدلي دي. په ډېرو کورنیو کې دا رقم موضوعات ستاسې موږ ته راجع سوي دي، راغلي تقریبا د خاوند او ښځو دواړه راغلي چې دوی شپې تېر نه وي سره، شپه نه سره تېرېږي. حالانکې نو مثال دغه رقم ته چې دغه پسې راواخو خصوصي جزئیات بیانوو، تقریبا ډېر موضوعات له موږ سره شته، خو موږ حل فصل کړي دي. اوس دلته دغه موضوع چې د کورنۍ کې ولې دا رقم ته مشکلات راځي، ولې دا رقم د ښځو د خاوند ولې شپه نه سره تېرېږي، یا ډېر دغه لپاره ډېرې وجې شته، خو یوازینۍ وجې دا هم داسې مثال دغه د الله تعالی جل جلاله احکامو ته سړی متوجه نه وي، دغه لمونځونه برابر نه وي، اودسونه برابر نه وي، په کور کې بېدیني وي، مثال بد اخلاقي وي، بیا خلک په دغه مشکلاتو سره اخته وي. نو دا یو ډېره مهمه موضوع ده چې د خلک د عامه پوهاوي په خاطر باندې ټول خلک او ټول علما د مساجدو له لارې، د میرافونو له لارې، د جمعګانو له لارې د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي او د ښځو په حقوقو باندې پوه کړي. اوس خاوند دا رقم مشکل چې پیښېږي، هغه په وخت کې پیښېږي چې خاوند ته د ښځې حقوق نه دي معلوم، ښځې ته د خاوند حقوق نه دي معلوم. په دغه وجه باندې دا ډېر موضوعات چې موږ تعقیب کړي دي او په دغه وجه باندې پیښې چې موږ یو د خلکو ته ذهنیت ورجوړ کړو، د مساجدو د لارې څخه خلکو ته دا خبر ورسېږي، هغه د ښځو حقوق ښځو ته بیان سي، د خاوند حقوق خاوندانو ته بیان سي، د فکر لري دغه ټول حقوق باندې خلک سره خبر سي، بیا ستونزه نه راځي، مشکل نه راځي. نو ډېر وخت دغه کوم په کور کې چې بد چلن وي یا موضوعات دا رقم ته پای ته سره رسېږي دا وي. او بله خبر ما مخکې وکړل فدي کېدای شي د ناخوښۍ نکاح هم دغه رقم ته وي، هغه هم دا رقم بد چلن په کور کې پیدا کوي. څوک راولاړ شي مثال څوک په نکاح کې خو د هغې خوښ نه وي، پلار ته ویلي، ورونو ته ویلي، بل ته ویلي زه دا سړی نه کوم دی راولاړ شي په زور باندې ور واده کړي، په زور سي ور واده کړي، نو هغه بیا دغه نتیجه چې په کور کې ژوند ټول سر خراب سي، تباه سي، برباد سي، نو ټوله دنیا ور باندې خبره سي. نو ځان یو خدا داسې مثال دغه کوم دوستي چې هغه په خوښۍ باندې سي، دومره خبردار چې په کور کې دغه چلند د ښځو د خاوند تر مابین برابرېږي، هغه دغه د خدای احکامو ته ښه متوجه سره او دغه حقوق باندې ځان سره خبر کړي. نو که یو وار هر څوک په د حقوقو سره پوه سي، بیا انشاءالله ستونزو مشکل نه راځي، بیا دغه کوم مشکلات کورونه ټول حل کېږي. تاسو به خبر یاست په دې کې اوس ډېر خلک په دې کې سته، مثال په دغه مشکلاتو باندې خلک اخته دي او ډېر خلک دا رقم به تاسو هم لیدلي چې مثال هغو څخه د خپلې ښځې واده ښځې ځینې تللي وي، نو خدای د دغه مشکلاتو په خاطر باندې وي چې هغه د حقوقو ته ژمن نه وي یا په دغه حقوقو باندې خبر نه وي، ښځه د خاوند په حقوقو نه خبر، خاوند د ښځو په حقوقو نه خبر، نو بیا دغه ستونزې او مشکلات سره پیښېږي. دا کفوالی بیا هم جناب خلیفه صاحب یو لامل کېدای شي چې کوم وخت د سره کف نه هم داسې جنجالونه رامنځته کېږي، چې یوه هم یو انده کې موضوع ته کې راسو اشاره وکړو چې اوس په ځینو کورنیو کې ممکن هغه خاوند وغواړي چې هغه د مېرمنې یو ښه ښایسته حجاب وکړي او ډېره په سطر کې واوسي، ولې هغه کورنۍ هغه د مېرمنې کورنۍ بل ډول کورنۍ، هغه یو څه د دوی سره کف نه وي، په دې برخه کې برابر نه وي سره، هغه بل ډول حجاب کوي یا هم ډېر هغه سطر په نظر کې نه نیسي، هغه نه رعایتوي، نو دلته هم جنجالونه رامنځته کېږي. که څنګه دا کوب خو شرعي حکم داسې مثال دغه کوب خو خامخا وي، نو دغه د خو ما درته ویل د شرعي احکامو په نه کتو باندې دغه مشکل راسته، دوستي هم د شرعي احکامو په نه کتو باندې وي، نو دا د کوف له لینې څخه او د خوښۍ له لینې څخه دا ټول شیان کې تللي وي، نو کوف خو بیخي لازم داسې مثال د کوف د کورنیو کوف سره وي، مثال هغه برابر وي او دا رقم ته په دغه عمرونو کې دا کوف سره وي، دا به سره برابر وي، بیا انشاءالله دا ستونزې مشکلات خپله حل کېږي. مننه جناب خلیفه صاحب. د اخلاقو له مخې باید په کورنۍ کې د مېرمنې او د خاوند ترمنځ ګزاره باید څنګه وي؟ ستوري صاحب د اخلاقو په وجه باندې خو دا ضرور ده ځکه چې د خاوند خو پر ښځه باندې ډېر حق لري، آیات هم دغه رقم ته راغلی ده او دا رقم ته چې مثال سړی راولاړ شي د دغه حقوقو ته وګورئ، نبي صلی مبارک حدیث کې وایي چې وایي که چیرې دا سجده بې له خدای و چا ته روا وایي خاوند به ښځې ته سجده کوله، نو دا رقم د خاوند حقوق ډېر دي پر ښځه باندې. او دا رقم ته از روی اخلاق کې یو حدیث ما خپله لیدلی د راځي چې نبي صلی مبارک په دغه حدیث کې داسې تورې مې په یاد دي، نبي اسلام مبارک وایي کریم سړی هغه چې پر ده باندې ښځه غوښتلي وي، از روی اخلاق، یعنې د خپل د ښځه خپل خواهش د خپل غوښتنه د څخه داسې په پراخه سینه کولی شي، ځینې بیریږي نه چې دی به نو څه ښکنځا راته وکړي یا به خوشکه راته وکړي یا بل څه راته وایي، هغه که هر څه خواهش دا لري، مثال که بازار شي په راغواړي یا بل وي، نو ده ته بیا کریم سړی ویل کېږي. او لئیم سړی نبي اسلام مبارک وایي هغه دی چې د څخه ښځه بیري، هغه ته بیا دغه لئیم سړی ویل کېږي، چې مثال دی په کور ننوتل نه په کتاب کې تفسیر ورکړی ده د دې وار سره خطا یې اوس خو د بیا راغلی اوس به څه پکومه، نو دا بیا نبي اسلام مبارک لئیم سړی بللی ده. او حدیث ما خپله په یاد نبي اسلام مبارک زه دا خوښوم چې کریم سم لئیم نه سم، نو دغه حدیث شریف ما خپله لیدلی ده. نو دغه حدیث څخه دا معلومیږي چې په کور کې سړی باید داسې په اخلاقو سره زندګي تېره کړي چې هغه داسې زندګي وي چې مثال دغه خپل
حیثیت له لاسه ورنکړي د ښځې سره داسې ګزاره وکړي مثال د ښځې د خاوند په مابین خو ډېرې اړیکې وي ډېرې غوښتنې وي مثال د اوږده زندګي وي د وخت زندګي وي چې ژوند یې ته غفر زندګي وي هغه په داسې ښه اخلاقو باندې په یو ښه سینه باندې تېره کړي چې په هغه کې د مابین کې وستونزه وي مشکل هم سره او بیا هم خامخا شیطان انسان لپاره ډېر غټ دښمن ده که څه ناڅه مشکلات یې د ښځې د خوا څخه راسي د خاوند له خوا څخه راسي پر هغو باندې دوی زغم او صبر وکوي که چیرې راولاړ شي مثال له خاوند خوشکې وکړي ښځې زغم او صبر باندې وکوي او که چیرې ښځه خوشکې وکړي خاوند یې زغم او صبر وکوي بیا به دغه مشکلات سره دفع وي د مشکلات پسې لرې په دغه کور کې به یو ښه زندګي د اخوت د محبت زندګي بیا تېروي او که چیرې مثال ولې تا دی ویل ولې ما دی ویل سره بل بیا سره اخته وي بیا به دغه مشکلات درېیم سر ته رسېږي بیا به امارتي دورو ته رسېږي بیا خلک پر هغو مشکلاتو باندې غږېږي حیثیت به ټول د کورنۍ حیثیت یې لاړ شي د دوی حیثیت لاړ شي ما تر موږ سره ډېر موضوعات دي دا رقم ته شته نو ضروري اخلاقو دا داسې مثال دواړه برداشت سره وکړي بس رابطو د حجاب موضوع ته د حجاب په تړاو باندې ستاسو په قوانینو کې څه دي ستوري صاحب حجاب خو یو مهم امر ده او په دین کې ځکه د حجاب خو ډېر لازم امر ده او دغه حجاب خو ټولو ته معلومیږي چې د حجاب اړوند چې کوم موضوعات دي چې داسې تفصیل باندې کوو خو ډېر وخت اخلي یا زموږ د قانون له مخې د حجاب پر هره موضوع باندې غږېږو نو هغه وخت ډېر اخلي مرکه سره اوږدېږي لنډ به حجاب ته راسه د حجاب پر ټولو ښځو باندې لازمي ده په حجاب کې مثال دغه ښځه چې ده دا ښځه به حجاب مکمل کوي اوس حجاب چې ښځه ځي د باندې داسې یو کار ته ځي یا بل څه ته ځي د حجاب یې دا وي چې دغه خپله چادري یا کومې چادریانې چې راځي یا کوم څه چې مثال د دین له سره تر پښو ټول ورباندې پټېږي دغه ته حجاب ویل کېږي دغه جامه بې خامخا وي نو دغه پر دې باندې لازم ده او دا رقم ته چې که چیرې دا په کور کې زندګي کوي مثال په کور کې به هم دا رقم له نامحرمو خلکو سره به ژوند دغه رقم ته وي په حجاب کې به وي ځکه چې نامحرمه خلکو سره ژوند کول په کور کې زموږ ستاسې په کورونو کې ډېر سره ګډ وي نو دا رقم د کوم وخت کې چې د چا په مابین کې نکاح سره روا کېږي هغه د دې محرم نه بلل کېږي نو دغه د باندې خلکو د دغو بیا دا یو رقم دي سره نو په دې کې به حجاب که څه موږ تاسې ته که اکا زمون دا رقم ته نور د اکا زمون ورورون د ډېر خلک په کورنۍ کې زندګي سره کوي خو د دغه دپاره ډېره توجه پکار ده اکثر وخت کې په نیم له دغو پوه شوي تاسې په خپله په جریان کې یاست په ډېر موضوعاتو باندې په دې باندې خبر شوي یاست نو غټ صاحب دغه ښځه په مکمله توګه د خپل ستر خپل حجاب په کورو کې د باندې دننه ټول وکوي هغه اصلا شرعي حجاب که دوستانو ته تشریح کوي جناب خلیفه صاحب شرعي حجاب څه ډول دی شرعي حجاب خو دا ده چې د ښځې چې دا په له سره تنکو پورې پټېدل له غیره خلکو څخه دا پر دې باندې لازم ده دا به ټول پښې به هم پټوي مخ به هم پټوي مثال دغه لاسونه به هم پټوي دغه ټول په دې باندې لازم ده حتی که چیرې مثال ښځه راولاړه شي دغه وي د کوم ضرورت دپاره یا د خپل کور څخه د باندې ووځي دا په دې مکلفه ده چې خپل غږ یې هم خپل غږ په چا باندې نه اوري او د مخ به پټ وي او دغه رقم ته بدن به ټول ستر به وي دا ټول بدن به پټ وي نو دا په دې باندې لازم ده چې ښځه راځي د خپلو حوایجو دپاره د باندې ځي بازار ته ځي په زوره به نه غږېږي چې دا د دې غږ خلک واوري دا حرام مثال د غږ په خلکو باندې نه اوري او دا رقم ته دا مخ به هم پټ وي مثال هېچا به د خپل مخ خپل رنګ نه ویني او دا رقم ته دا ټول بدن به پټ وي دا پر دې باندې لازم ده که د خپل ضرورت په خاطر د باندې تله که څه ښځه د باندې به په یو وخت کې به نه ځي خو بیا کې ډېر اشد ضرورت بیا دې ووځي ستاسو په اصولو کې د حجاب اړوند کوم مادې شته جناب خلیفه صاحب ستوري صاحب د ښځو د حجاب اړوند چې کوم حکمونه دي هغه زموږ د کومې رسمي جریده است د امرالمؤمنین شیخ صاحب لخوا توشیح شوې ده 14مه ماده کې ده په 14مه ماده کې بیا خپل جزونه ورکړي مثال هغه کې دا ټول سره اخیستي دي اول دا ده چې د ښځې ټول بدن ستر لازمي دی دا ښځه به خپل ټول بدن پټوي دوم دا ده چې د فتنې په ویرې له کبله به د ښځې مخ پټول ضروري دي چې مثال اوس خو وخت د فتنو ده چې دا د باندې راوځي یا ګرځي دا مخ به هم پټ وي درېیم دا د ښځو غږ سندرې نعتونه او قرأت په مجموعه کې په زوره ویل دا به هم نه وي ځکه چې دا هم ستر دی چې د دې غږ مثال په زوره خلک وانه اوري مثال دا رقم د دې نعتونه او دا څه او قرأت په زوره نشي ویلی نو دا د ښځې غږ هغه عورت ده دا عورت دی او څلورم د ښځو لباس به نری او لنډ او چسپ نه وي ګوره د ښځې نري لباسونه اغوندي چې په هغه کې مثال خلک ورته ګوري د دې بدن ټول معلومیږي د چسپ لباس اغوستی وي او هغه کې به د بدن ټول اعضا یې ښکارېږي مثال پر هغه باندې دغه راځي او دا رقم لنډ لباس یې اغوستی وي دا به د ښځو نه وي او پنځم دا ده چې مسلمانې ښځې مکلفې دي چې له نامحرمو نارینهو څخه خپل بدن او مخ پټ کړي نامحرم خو بالا هغه چا ته ویل کېږي مثال د دې نکاح ورسره روا وه هغه نامحرم ده د ښځې نکاح له چا سره روا وه هغه نامحرم ده دا حکم زموږ دغه د جریدې حکم ده
نو چې چا سره نکاح واقع ده هغه د محرم نه بلل کېږي، هغه نه محرم ده. چې محرم نسو هغه ټول به د مخ او د بدن به ټول پټ وي. شپږم دا د کافر او فاسق او ښځو څخه د مسلمان او صالح ښځو ستر دا ضرور ده. مثال د فتنې له ویرې واجب دی. چې مثال د فاسق او فاسقانو فاجرانو ښځې وي، د کفارو ښځې وي، هغه په حجاب څپېږي، هغه د خدای په دین څپېږي، هغه په احکامو څپېږي، هغه فقط دغه عیاشي او عریاني غواړي. نو دا زموږ ښځې به له هغو څخه مثال حجاب کوي، مثال ځکه د هغه رقم ته نه کوي، هغوی څخه به حجاب کوي. وهم دا د بالغ او اجنبي نارینهو کتل د ښځو بدن او مخ ته او بالغ او ښځو کتل اجنبي نارینهو مخ ته حرام دي. نه به ښځه راولاړېږي د نامحرم او چې هغه بالغ څوک وي نامحرم وي د هغو مخ ته به نه ګوري، مثال د هغو شکل ته به نه ګوري، او نه به نامحرم هلک یا څوک چې زړی شوي هغه به د پردو ښځو مخ رنګو ته نه ګوري، دا حرام دی. او دغه رقم ته اتمه جوسې ده بالغه ښځه د کوم ضروري و حاجت لپاره له خپله کوره ووتله مکلف ده چې د خپل غږ مخ او بدن ستر وکړي. اوس ګوره غږ به هم خلک باندې نه اوري او مخ به هم پټ وي، ګوره دا مخ هم په ستر کېده ځکه د فتنې زمانه ده. مثال د مخ به پټوي او بدن ټول بدن ستر به کوي، پر دې باندې لازم ده چې د ټول بدن ستر وکوي، چې دا له کور څخه راوځي د باندې ځي د خپل حاجت لپاره. نو دا کوم حکمونه چې ما بیان کړم مثال دا زموږ د شریعت حکمونه دي، په دې باندې ضرور شویني په کار او په دغه باندې د خلکو د عامه په خاطر باندې کوشش وکړ ده. اوس د خلکو دغه ټول شان عادت ګرځول دي، دغه شان داسې عادت ګرځېدل دي، نو باید چې خلک ورته متوجه شي. ډیره مننه جناب خلیفه صاحب کور مودان چې سټوډیو ته راغلاست. په روسي کې کوم پیغام لري د ملي رادیو میکس تاسو په اختیار کې دی، مهرباني وکړئ. ستوري ستا پیغام له ټول ولس څخه او له ټولو خلکو څخه او له ټولو اول خو له ټولو علماو ته دا پیغام دی چې له موږ سره معروف بخش کې پوره همکاري وکوي. خو وخت کم ده دا خبره چې ټول علما له موږ سره په دې کې همکاري وکړي په اقامت د معروفاتو په ازاله د منکراتو کې. دوم خبر دا له ټولو عوام مخلصینو څخه مونږ دا هیله ده چې له موږ سره په اقامت د معروفاتو ازاله د منکراتو کې پوره همکاري وکوي. او دا رقم ته د ټولو ځوانانو څخه مونږ دا هیله او دا ارزو ده چې کوم څوک منکرات باندې اخته وي هغه د منکرات فریج د منکرات ترک کړي، ځکه هر څوک په خپل ګریوان کې وګوري زما دپاره نن څه په ګټه دی او څه وکړم، د خپله زندګي څنګه تېره کړم. الله تعالی په آخرت کې د کومې زندګۍ سوال رزق کوي. نو چې د ټول زندګۍ له موږ څخه سوال کېږي چې زندګي په منکراتو کې تېرې بیا به هغه زندګي به د غاړې تو کړي، او که زندګي په سمو افعالو ښو اقوالو ښو اعمالو ښو اقوالو کې تېره کړي بیا به دا زندګي برابره وي، په هغه باندې بیا نجات پیدا کوي. نو له ټولو عامه مسلمانانو څخه مو دا هیله او دا ارزو ده چې زموږ د قانون په تطبیق کې دغه قانون کې څلورمه ماده ده زموږ چې دا قانون به د افغانستان په قلمرو کې تطبیق کېږي. نو د زابل په قلمرو کې خو زموږ مسؤلیت ده. نو له ټول مسلمانانو څخه مو دا هیله او دا ارزو ده چې له موږ سره د قانون په تطبیق کې پوره همکاري وکوي، چې دا قانون په یوه ښه طریقه په احسن طریقه معرفات ټول په ولس کې عملي سي او منکرات ټول په ولس کې بند سي او ورک سي. نو له ټولو خلکو څخه مو دا هیله او دا ارزو ده چې له موږ سره په دغه بخش کې پوره همکاري وکړي، زموږ د معتصبینو سره همکاري وکوي، زموږ د ملګرو سره همکاري وکوي. زموږ ملګري به خامخا کم تر ډېر ځایه پورې به نشي رسېدای، چاته به ټول خپل غږ نشي رسولی. نو چې ملګري علما کرام موږ د کوم وخت چې دا غږ تر ډېرو خولو راوځي بیا ښه نتیجه ورکوي، او که یو نفر یو کار ته ودرېږي بیا د هغه دغونه نتیجه نه وي. نو چې دا ټولو خلکو تر خولو دا غږ راوځي باید دغه قانون تطبیق سي، دغه معرفات ټول عملي سي او دغه منکرات ټول بند سي او ورک سي او لرې سي. هغه که اړوند په قانون کې هر څه منکرات هم معلوم دي او که معرفات هم ټول معلوم دي، نو چې فرق باندې اوس جزئي شان زنده خو ډېر وخت اخلي. نو دا له ټول مسلمان امت څخه د ارزو ده او د خصوصا د افغانستان په قلمرو کې د قانون تطبیق ضرور ده. نو له ټول مسلمانانو د هیله ارزو چې مشرفه همکاري کومک وکوي. علما د مساجدو له لارې، د حیدرو له لارې، د ختمو له لارې، د بیانو له لارې پوره همکاري راسره وکوي. او دغه رقم ته د قومي مخور سپینږیري دا پوره که یو نفر ولاړ شي دوه نفر اصلاح کړي، د دوه نفرو سرت و سرت برابر کړي، هغو ته پر دوه نفرو سرت سرت باندې توصیه وکړي، هغه دوه نفر چې برابر شي دا زموږ دپاره یو ډېر اجر ده او ډېر زیات ثواب ده. چې دا خپل قانون چې دا شرعي قانون ده دا په ښه طریقه سره په ټولو خلکو باندې تطبیق شي. د زابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایت اوریدل ریاست رئیس محترم خلیفه مولوی محمد ابراهیم جاوید، ډېر مهرباني چې سټوډیو ته راغلاست. په خیر اوسئ. کور مودان. جزاکم الله خیر اوسئ. الله تعالی دې ستاسو خدمتونه ټول قبول مقبول کړي چې موږ ته په سټوډیو کې وخت راکړئ او دغه زموږ غږ مو تر ټولو مسلمانانو پورې ورسوئ. کور مودان. درنو دوستان له تاسو څخه هم نړۍ مننه چې زموږ سره ملتیا وکړه. تر راتلونکي خپرونې مو پرلي او متعال څښتن ته لاس پرو. الله مو مل. وخت مو په خیر. ځانګړې مرکه اتحاد په دې خپرونه کې ستاسو ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له اړوندو مسؤلینو سره شریکوو. هر پنج شنبه له زابل ملي رادیو څخه
اتحاد یاری د نفرتونو راکوو په اتحاد ځانګړې مرکه 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 مرکه